د لوړو زده کړو وزارت مرکز او په ټولو اماراتي تحصیلي بنسټونو کې د 282 اداري خالي بستونو لپاره د آزادې سیالۍ له لارې د رقابتي ازموینې پروسه تکمیل شوه. د لوړو زده کړو وزارت مرکزي ادارو د هیواد 40 اماراتي تحصیلي بنسټونو او دیني جامعاتو د 3م، 4م، 5م او 6مو درجو اداري خالي بستونو د رقابتي ازموینې پروسه شاوخوا 3 میاشتې مخکې پیل شوې وه، چې د وزارت مرکزی ادارو بستونو په ازموینې سره تکمیل او وړ کسانو خالی بستونو ته لار پیدا کړه. به نام خدا خوشحال ارشد هستم، مستری مدیریت تحول دارم. ما بستایی که اعلان شد در وزارت تحصیلات عالی بر اساس او بستا، بر اساس مسلک خود ما بستا را انتخاب کردیم و بر اساس اسناد مدارکی که ما داشتیم وزارت تحصیلات عالی ما را شارلست ساخت و زمان شارلست شد بر ما تماس گرفته شد که بیایی شارلست شده کارت امتحان بر ما داد و زمان امتحان و محل امتحان در کارت بود و بالاخره آمدیم امتحان دادیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد یاسین علی، ما د ننګرهار ولایت څخه مې په امتحان کې ګډون کړی و. د ازموینې پروسه زموږ لپاره چې نهایت د مونږ په ستون کې افتتاح شوه شفافه وه او سوالونه یې په دواړو ملي ژبو سره و. ځینې څخه موږ ډېر زیاته راضي وو. موږ دا تشویش راسره و چې که چېرې دا په فارسي ژبه وي نو چې موږ پښتو ژبانو د مشرقي څخه راغلي موږ ته به مشکل خو چون داسې نه و. شفافه پروسه و. امتحانونه بسیار راضي وو. تا مهال انشاءالله مشکل به نه. د دغه وزارت ازموینو کمیټې مسؤلینو په وینا یاده پروسه کار اهل کار ته د سپارلو په موخه پیل شوې وه، چې لا نیکمرغه په شفاف ډول پای ته ورسېده. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت د تیر 1402 کال په جریان کې د اداري بستونو د جذب لپاره یو ښه پروسه په مخه بوتله. هغه دا چې د وزارت په مرکز کې د وزارت د وزیر قدرمن شیخ صاحب په هدایت باندې یو کمیټه تعیین سوله. هغه کمیټه د دې لپاره چې ولاړ سي ولایاتو ته سفر وکړي، په ولایاتو کې او هم دلته په مرکز کې هغه بستونه چې خالی دي او د هغوی ضرورتونه په اداراتو کې سته او ورته ضرورت هم دی، هغه د دې لپاره چې هغوی ته کسان جذب کو، دغه کمیټه ولایاتو ته سفر وکړي او لاړه او هغه په شفافه طریقه باندې مو کسان را جذب کړل. هغه په دې شکل چې دوامداره د کمیټې نظارت کاوه او د کوم بستونو چې به په کومو پوهنتونو یا په کومو اداراتو کې ضرورت و د هغوی به اول د واره اعلان وسو. د اعلان څخه وروستو هغه کاندید کسانو ثبت نام ورته کاوه. واجد شرایط ملګرو به شارټ لیست وسو. د شارټ لیست څخه وروستو بیا د دوی څخه یو ازموینه اخیستل کېدل. ازموینه په تحریري شکل هم وه او تقریري شکل هم وه. تخصصي ازموینه به وه چې د کوم بست لپاره به موږ کوم ملګري ته ضرورت درلودی د هغه څخه به د دغې کمیټې تر نظارت لاندې سوالونه جوړ سوله، پرچې به په عموم کې په یو حال کې امتحان ځینې واخیستل سو او د پرچې سیستم د کټینګ سیستم و چې کله چې به پرچې بیا کته کېدلې د دوی څخه به هغه شقې او هغه کټینګ لیرې سو. بیا دا نه فهمل کېدله چې دا پرچه به نو د چا او چا به حل کړي وي. نو هغه مستعد کسان، هغه کسان چې هغه به ښه لایق وه، هغوی به ډېرې نمرې یوړلې او هغه بسته به کامیاب سوله. او دا کمیټې دوامداره نظارت د دې امتحاني پروسې هم کاوه او تر کامیابېدو پورې د هغوی څخه که تقریري ازموینې یا مفاهمې و مکالمې ته ضرورت و هغوی به هم ورسره وسوله او د هغه څخه وروسته به کاندید کسان یادو بستونو ته جذب سوله، چې لله الحمد د شفافیت په دې پروسې کې د شفافیت ته په پام کې لرلو سره ډیر ښه مستعد کسان جذب سوي دي او د دوی په راتګ سره په اداراتو کې ښه ترقي او بهبود راغلی دی
او آینده کې مو هم هغه بستونه چې لا خالی وي یا په نوي کال کې د لوړو زده کړو وزارت ته راکول کیږي هغوی به هم د دې شفافې پروسې له لارې مخته وړل کیږي او ملت ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې دا امتحان او دغه ازموینه هم تخصصي ده او هم شفافه ده او کومه ستونزه او مشکل هم نسته پکښې لله الحمد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د لوړو زده کړو وزارت په 1402 کال کې یو شمېر اداري او تخصصي خالي بستونه درلودل چې دغه بستونو ډکول او دې ته وړ او با استعداده اشخاص راوستل د اداراتو د مهم ضرورت څخه و. لکه په پوهنتونونو کې د لابرانټ او ټکنیشن بستونو چې خالي وو د محصلینو د عملي کار لپاره دې ته وړ او با استعداده خلکو راوستل اشد ضرورت و. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت اړوند د کادري شفاخانو یو شمېر تخصصي بستونه او همداشان ام ډي ډاکټر څلورم بستونه چې هغې ډکول اشد ضرورت و. د ټکنالوژي په برخه کې دا شان ځینې بستونه چې موږ ورته اشد اړتیا درلودله. د دې دپاره چې دغه بستونه په ښه توګه ډک شي او با استعداده وړ اشخاص دې ته راشي د لوړو زده کړو وزارت یو د امتحان پروسې شروع کړې وې. په دغه بستونو کې نوملیکنه د اړوند پوهنتون او یا مرکز د وزارت کې هم د اړوند بستونو نوملیکنه کېدله. پوښتنې خورا اسانه وې د دې دپاره چې بستونه ته وړ او با استعداده اشخاص راشي. د پوښتنو هغه چې کوم سوالیه پارچه وه هغه په 3 برخو ویشل سوې وه. لومړۍ برخه تخصصي برخه وه، دومې د کمپیوټر برخه وه او درېمې دینی برخه وه. د لوړو زده کړو وزارت اړوند 282 اداري خالي بستونو لپاره څه باندې 12,000 داوطلبانو ګډون کړی و چې وړ کسانو ته پکې د خدمت زمینه برابره شوه.